زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یر محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې درته د مینې له اصولو یو اصل ولو. پوهیږئ چې دا قضیه دواړه اړخیزه ده. تر اوسه به تاسې نه وي لیدلي چې د طلاق په موضوع کې یو لوری ملامتوي. دې ډول پیښو کې دواړه لوري ملامت دي او مسؤلیت د دواړو جوړیږي. دا چې یو څوک طلاق ته غاړه ږدي خامخا به یې ژوند کې داسې څه شوي وي چې خبره یې تر دې حده راوستې ده. ښایي داسې کس مو ټاکلی وي چې کار ته په کورنۍ باندې ترجیح ورکوي یا به اخلاقي ستونزې لري. همدارنګه میرمنې به ښایي داسې وي چې بچیانو ته به پاملرنه نه کوي، تاسې ته به ارزښت نه درکوي. په دې ډول حالاتو کې تاسو هر څومره یو بل ملامته کړئ خو تاسو دواړه پکې مسؤل یې، ځکه اړیکه دواړه اړخیزه ده نو خرابي هم له دواړو لوري رامنځته کیږي. که مو په ژوند کې ستونزې رامنځته شوې په ټول توان سره د اړیکې د ښه والي کوښښ وکړئ. دلته باید څو خبرې وکړو. هغه دا چې که مو اقتصادي وضعیت کمزوری وي او میرمنه مو ښه کالي او زر غواړي نو ټول هغه اصول ورته وښایه کوم چې اسلام پرې امر کړی. هم به ژوند په مینه پر مخ لاړ شي او هم به مو میرمنه خوښه واوسي. دویمه دا چې که چیرته مو له خپلې میرمنې سره داسې کوم څه ولیدل چې تاسې ورته نه وي اخیستي او یا هم مور او پلار دې ورته نه وي اخیستي نو اړینه ده پوښتنه یې وکړي او په اړه یې باید لټنه وشي څو معلومه شي له کومه ځایه یې کړل. که بې غوره پرېښودل شي ښایي راتلونکي کې لویه ستونزه جوړه شي ځکه د خپل سرۍ پیل له همدې ځایه کیږي. دریمه دا چې بد الفاظ کارول په هر وخت کې ناسم کار دی. که هر چاته وي خو که داسې وخت راځي چې میرمنې مو تېروتنه کړې وه لومړی اړینه نه ده چې بد رد ورته ووایي. که څه هم ډېره غوسه درتله بیا هم هیڅ نه ده پکار چې د ماشومانو پر وړاندې یې ورټئ. که دا کار وکړئ نو ماشومان مو بېلارې کیږي. په دې کار سره مو د کور خوند او خوشحالي له منځه ځي او ماشومان مو پر خپلې مور باندې زړه پیدا کوي او بې باکي ورسره کوي. او وروستی دا چې په دري ژبه کې یو متل دی چې وایي که میرمنه مو له ښو ښځو سره اړیکه ولري ښه شیان زده کوي او که بد اخلاقه ښځو سره اړیکه ولري نو بیا ترې د ښو کارونو تمه مه کوئ. نو خاوند ته پکار ده چې خپله ښځه د بد اخلاقو ښځو سره تعلق ته پرېنږدي. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما یر محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.